سلام و احترام تقدیم تمام کارمندان صفحه اجتماعی احمدشاه مومنه. تشکر از پروگرامتان. برادر محترم، یک از مشکلاتی که ما همراهشان سر دچار هستیم تغییرات اخیری است که در لیسه احمدشاه مومنه رخ داده و ما هم یکی از متعلمین لیسه احمدشاه مومنه هستم. بعد از حالت کرونا مکتب ما مدیریش تغییر کرد و بجایش معاون تدریسی مکتب به حیث مدیر سرپرست معرفی شدن و بعد از مدتی فکر کنم مدیر نو هم به حیث سرپرست معرفی شدن، چون ما خانه ما در کوچه در کوچه مکتب است و هر روز در موتر ما میبینیم که مدیر نو ما در موتر زیری و امرای بودیگاردا و مکتب میآید. اگر مکاتب شروع شود این وضعیت تهدیدی برای متعلمین نباشه. در این وضعیت خراب امنیتی که فعلا شهر کابل داره دیگه نظر شما هم در این عرصه ما میخواهیم. علیکم و رحمت الله و برکاته. دې په هیله چې روح او جوړ او د صحت جامې پر تن ولرئ. زه یو د هغو استادانو څخه یم چې په خپل کور کې تدریس کوم. نو کوم مشکل چې ما او زما شاګردانو ته راپېښ شوی ده غوښتل مې تاسو سره شریک کړم. هغه دا چې موږ د څه مودې څخه را په دې خوا دا خبرې اورېدلې دي چې دولت غواړي هغه مدارس چې په کورونو کې دي هغه بند کړی شي. زه ستاسو مشکلات هم درک کوم، اما زموږ د جامعې مشکلات هم باید تاسو په نظر کې ونیسئ. هغه دا چې موږ په کومه جامعه کې چې ژوند کوو نو دا کې هر قسم څه خلک ژوند کوي. نو په دې کې ماشومان شته دي، هغه زنانه شته دي چې هغوی واده کړی شوي دي. نو که چېرې دا مدرسه بنده کړی شي نو شاید زیاترو خلکو څخه هغه د تدریس یا د علم کومه زمینه چې دوی ته مساعده و هغه ترې واخیستلی شي. ځکه په دې مدرسه کې ډېر ماشومان راځي، ډېرې هغه زنانه راځي چې واده کړی شوي دي او دوی د دې په خواست کې نه دي چې دوی خپل تعلیم پوره کړي، کوم سند واخلي. نه، فقط دوی غواړي خپل ځان وپېژني، خپل دین وپېژني او خپل خدای وپېژني. نو تاسو سره مې غوښتل دا مسله شریکه کړم چې څه وجه ده، یعنې څه شي د وجې نه تاسو غواړئ چې دا مدرسې بندې کړئ. آیا څه مشکل ده؟ که څه مشکل اوسېږي یا تاسو غواړئ چې مثلا شاید په دې کې کوم بل څه اوسېږي نو کولی شئ نظارت لپاره راشئ وګورئ. نو نور غوښتل مې تاسو سره دا مسله شریکه کړم د دې په هیله چې تاسو هم ورته توجه وکړئ. سلام و شام شما بخیر. اسم من فاطمه است، یکی از فارغین صنف 12 از مکاتب دولتی ناحیه 12 هم. یکی از مشکلاتی که ما همیشه فکر کنم بیشترین متعلمین این ناحیه با او سر دچار است برخورد زشت افراد و منصوبین اداری مکاتب می باشه، طوری که وقتی ما به نمرات 30 ساله مراجعه میکنیم و یا پرسان شهادتنامه میریم بسیار تند و زشت برخورد میکنن. قسمی که شما میفهمین بورسیه های تحصیلی ایران میشه و همچنان یا به مکاتب یا به پنتون های خصوصی نمرات ما خواسته میشه. وقتی که ما به ادارات میریم یکی بیشترین وقت غیر حاضر می باشن همی اشخاص اداره، خصوصا در اوقات زمستان، روزهای زمستان بیشترین منصوبینشان غیر حاضر می باشه که میری به هفته ها کار آدم طول میکشه و در عین حال وقتی که کار هم میکنن بسیار تند برخورد میکنن. بس تقاضا و پیشنهاد ما به حوزه 12 تعلیمی است که لطفاً در این مورد جدی برخورد کنن. ما هم تا مجبور نشیم نمیکنیم، مراجعه نمیکنیم، ولی قسم برخورد واقع خصوصا وقتی کس فارغ شده باشه فکر نکنم درست باشه. در هیچ جای چنین دیده نمیشه مگر ناحیه 12 حوزه 12 تعلیمی. لطفاً در این مورد توجه داشته باشین. تشکر از شما.